د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله لمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا د هیواد د ترافیکو د عمومي رئیس سره وکتل چې پر مهال یې د یاد عمومي ریاست اداري او تعلیماتي مسؤول، د مزار شریف ښار د ترافیکو مدیر، د مزار شریف ښار ښاروال، د امنیت امر او د ترانسپورت ریاست استازو شتون درلود. د بلخ ولایت والي افغانستان کې د ترافیکو عمومي رئیس سره وکتل. د دې لیدنې پر مهال د یاد عمومي ریاست اداري او تعلیمي مسؤل، د مزار شریف ښاروال، د ترافیکو مدیر، د امنیت امر او د ترانسپورت ریاست استازو شتون درلود. د لیدنې په پیل کې د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس بلخ ولایت ته د خپل سفر موخه د ترافیکو مدیریت د کارونو ارزونه، د یاد مدیریت ستونزو پلټنه، د خیلاسو موټرو د ثبت پروسه او د یاد مدیریت د ستونزو حل په موخه له مربوطه ارګانونو سره همغږي، په ښار کې د پارکینګونو کموالی او په لویو ښارونو کې د موټرونو زیات تګ راتګ هغه ستونزې دي چې باید د حل په موخه کار وشي. د دې ترڅنګ ښاغلي مختار په یو شمېر برخو کې د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت ستونزې او غوښتنې د بلخ والي ته په لیکلې بڼه وړاندې کړې او خوښي وښوده چې بلخ ولایت کې تر اوسه پورې د خیلاسه موټرونو د ثبت پروسې کارونه 95% پای ته رسېدلي. وروسته د بلخ والي افغانستان کې د ترافیکو عمومي رئیس او نورو مسؤلینو ته ښه راغلاست ووایه او بلخ ولایت کې یادو مسؤلینو ته د حل په موخه ډاډ وړاندې کړ. زیاته یې کړه چې بلخ یو بانفوسه ولایت دی چې څه ناڅه ستونزې پکې شتون لري. نوموړي زیاته کړه د اسلامي امارت په راتګ سره ټول مسؤلین هڅه کوي چې د ولس هر ډول ستونزو او غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وکړي. ښاغلي وفا وویل د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت هغه ستونزې چې د همدې ولایت داخلي ارګانونو پورې اړوند دي ژر تر ژره حل کړي او د ولایتي ادارې په استازیتوب یې ډاډ وړاندې کړ چې ټولې ستونزې به له نورو مربوطه ارګانونو سره شریکې کړي. د بلخ ولایت مقام د لزومدید او د کارونو د لا ښه سمون په موخه مولوي حزب الله مهاجر په دوهم بحث کې د ښاروالۍ اړوند د ښاري حکومتدارۍ د نوي رئیس په توګه وټاکل شو چې د بلخ ولایت مقام د بشري سرچینو او پراختیا رئیس له لورې د دې ریاست مامورینو او کارکوونکو ته وروپېژندل شو. د پیژندنې په یادو مراسمو کې د بلخ ولایت مقام د بشري سرچینو او پراختیا رئیس د بلخ ولایت د ښاروالۍ اړوند د ښاري حکومتدارۍ د نوي ټاکل شوي رئیس د منظورۍ حکم ولوست او وروسته یې په خپلو خبرو کې نوی ټاکل شوی رئیس د ښې تجربې خاوند یاد کړ او زیاته یې کړه چې مولوي حزب الله مهاجر د اسلامي امارت له مهمو او وړ کسانو څخه دی. وروسته د اصلاحاتو اداري امر په خپلو خبرو کې د دې ادارې له مخکیني سرپرست څخه ځانګړې مننه وکړه چې ټولې چارې یې په ښه ډول ترسره کړي او د ریاست له ټولو مامورینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل ترڅو د مولوي حزب الله مهاجر سره د کارونو د پرمختګ په برخه کې پوره همکاري وکړي او ټول د دې نظام د پرمختګ او لا پیاوړتیا لپاره په ګډه کار وکړو. د دې ترڅنګ د خپلو خبرو په دوام د ښاروالۍ ریاست اړوند ښاري حکومتدارۍ ریاست د دولت یوه مهمه اداره یاده کړه. وروسته د ورغلو مسؤلینو له لورې د مسؤلیت پر چوکۍ کېنول شو او هم په چارو کې د لا بریالیتوب په موخه ورته دعا وشوه. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس په مشرۍ د نفت او ګازو دولتي شرکت د حاضریو کنټرول او هم د خدماتي چارو ارزونه وشوه چې پر مهال د بلخ ولایت د بشري سرچینو رئیس او یو شمېر مسؤلینو حضور درلود. په پیل کې د نفت او ګازو دولتي شرکت مسؤل وویل چې یاده اداره د تیلو ټانکرونو د کمنټرو او نظارت، ګاز استیشن، تاسیساتو، ترازو او یو شمېر نورو برخو کې کار کوي چې د همدې لارې هر کال په زیاته کچه عواید دولتي بودیجې ته ورکوي او د یادې ادارې کارکوونکي د ولس سره د کارونو پر وخت ښه چلند کوي ترڅو په اسانۍ سره دوی خپلو کارونو ته پر وخت رسیدنه وکړي. ورپسې د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس چې یادو مسؤلینو یې ملتیا کوله د نفت او ګازو دولتي شرکت د ټولو شعبو د کارونو څخه لیدنه او د حاضریو کنټرول یې ترسره کړ او هم یې د هرې شعبې مسؤل او کارکوونکو ته سپارښتنه وکړه چې خپلو دندو ته پر وخت حاضر شي، د اداراتو او د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې فساد ته زمینه برابره کړي. وروستیو کې د نفت او ګازو دولتي شرکت مسؤل د حاضریو کنټرول او ارزونه د خدمتونو د وړاندې کولو او د کارونو د پیاوړتیا په برخه کې یو تر ټولو مهم ګام یاد کړ او د دې ترڅنګ د کمیسیون ټولو غړو ته د هر ډول همکاریو ډاډ وړاندې کړ. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلینو د مزار شریف ښاریانو ته ډاډ ورکړ
چې د محرم په ورځو او په ځانګړې توګه د عاشورا د لمانځلو پر مهال یې د تکیهخونو او جوماتونو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. بلخوا په دغه مراسمو کې ګډون کوونکي له شته امنیت څخه خوښي څرګندوي او امنیتي ځواکونه د ستاینې وړ بولي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د امنیت امیر د عاشورا مراسمو په ورځو کې د کلک امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي د جوماتونو، تکیهخانو او هغه ځایونه چې د عاشورا مراسم پکې ترسره کیږي ځانګړي کلک امنیتي تدابیر نیولي ترڅو د عاشورا مراسم ترسره کوونکي خپل مراسم له ویرې او اندېښنې پرته د بشپړ امنیت په فضا کې ولمانځي. به فضل پروردگار ما تدابیر ویژه‌ای را روی دست داریم که در تمام تکیهخانه ها و مساجد و همچنان در سطح شهر قطعات مشترک امنیتی البته توظیف هستند به خاطر تامین امنیت تمام همشهریان ما. په ورته مهال کې د عاشورا مراسم ترسره کوونکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې د امنیتي ځواکونو څخه مننه کوي. له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په راتلونکو ورځو کې دې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. مراسم‌های عاشورا، مراسم‌های عزاداری داره خوب پیش می‌رود. ارگان‌های امنیتی هم از عزاداران خوب حفاظت می‌کنند، شب و روز زحمت می‌کشند. اظهار سپاس و قدردانی داریم. امیدواریم انشالله همکاری‌ها تداوم داشته باشه. مسئولین امارت اسلامی در کنار مسئولین تکایا و مساجد شبانه روزی دارن امنیت برقرار میکنن و انشالله خوشبین هم هستیم که بتانیم چند روز دیگه هم که این مراسمات عزاداری هست با هیچ گونه محدودیتی که الحمدلله وضع نشده برنامه ها برگزار بشه و انشالله به خیر و خوبی مراسمات خلاص شود. د یادونې وړ ده چې د عاشورا مراسم د بلخ په ګډون د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په ځانګړو امنیتي تدابیرو سره لمانځل کیږي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا مو العمل ښې چارې.